الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر آمنت بالله صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم. د مرسته وکړې پیج درنو قدرمندو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې. درنو ملګرو، د دارالعلوم مدرسې لیدلو ته یو ځل بیا راغلو. هغه مدرسه چې څو میاشتې مخکې موږ په تاسې باندې ویډیو لیدلې وه چې د دې ماشومان د قرآن زده کړې ته په خړو خاورو باندې ناست و. یو ورور د بهر هیواد نه د دې دپاره $50 راولېږل چې د هغې نه 8,010 کلدارې جوړې شوې او موږ ورته 4 درې واخیستې او هغه ستونزه یې حل شوه. خو د سرپناه ځای نه و. همغه ورور بیا په بهر هیواد کې د نورو ملګرو نه چا نه $10 چا نه $15 همداسې چانده یې وکړه او د دې دپاره یې راجمع کړې چې په هغې باندې دغه چوپان چې تاسې ګورئ دغه مو جوړ کړو. بل پکې د اوبو مهمه ستونزه ده، په دغه ساحه کې اوبه نشته. نو درنو ملګرو، همغه ورور موږ سره د کوهي واده هم کړې ده. انشاءالله تعالی که الله کول د هغې ورور په مرسته او د هغې ورور د هغه ملګرو په مرسته باندې به په دې ساحه کې لنډ وخت کې کوهي هم وکنسل شي. هغه ورور چې لومړی $50 د درو دپاره راجمع کړي و، بیا یې $350 راجمع کړه، د هغې نه 55,510 کلدارې جوړې شوې. په هغې باندې دغه چوپان جوړ شو. یو بل ورور ما ته 1000 کلدارې نغدې په لاس باندې راکړې وې، هغه مو هم کاري صاحب ته حواله کړي دي. او همغه ورور چې $50 لومړی د درو دپاره راجمع کړي وو، د هغې د روپو نه $11 چې هغه هم هغه ورور راجمع کړي وو، 1460 کلدارې ورنه جوړه شوې. دغه ټولې روپۍ موږ راواخیستې او په دې باندې مو اوس لپاره دغه چوپان جوړ کړو. الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. چې د دې مدرسې د ترقۍ دپاره د دې ماشومانو د هغه قرآن ته د ویلو هغه زمینې دپاره څوک منډه وی، رب العالمین دا غټې بدلې وله ورکړه. رب العالمین د په زندګۍ، بچو، کاروبار ټولو کې خیر او برکت واچوي. مشکلات خو ډیر زیات دي، خو غټ مشکل چې دی دلته دا ماشومان په بوتلو کې ځان سره اوبه راوړي، کورونه یې لري. دلته ما سره هم دوره زمینه نه برابره چې دا ماشومان دلته اوبه او هغه اودسونه وکړي، قرآن په پاکو لاسو باندې راواخلي. یو د اوبو مشکل دی. بل دغه غونډۍ چې دا لوډر باندې غواړي، پیسې لګي. په ما سره دوره پیسې باندې چې زه دا غونډۍ جوړه کړم او د ماشومانو هغه درس ته ویلو زمینه برابره شي. نو هغه مسلمانان مؤمنان چې غواړي چې د الله په کورونو کې مرسته وکاندي، دغه ځای دی. روپۍ نشته دی، که ما سره روپۍ موږ به دغه چوپان نه ګرځي روخه بلاکونه تاو کړي وای، خو بس بلاکونه نشته دی. هغه ورور وعده کړې ده چې موږ به دغلته د ټویل پروګرام جوړو. نو ټویل دلته وړه برمه کار نه که غټه برمې ته دلته ضرورت دی. هغه ورور په شمول د ټولو مؤمنانو مسلمانانو نه غوښتنه کوي چې دلته د دغه ټویل او د دې مدرسې د اوبو زمینه بس موږ ته برابره شي. درنو ملګرو، د کاري صاحب سردار حسین خبرې تاسې واورېدې. عالم انسان یا یو کاري صاحب چې هغه مزدوري نشي کولی، ولې چې هغوی د قرآن ښودنې ته ناست یو خلکو ته د الله دین ور زده کوي، هغه به پیسې له کومه کړي؟ مدرسې او جوماتونه چې دي دا د الله تعالی سپېڅلي ځایونه دي. په دې کې پیسې لګول، په دې باندې مصرف کول چې دی دا په موږ او تاسو ټولو باندې لازم دی. موږ د دغې مدرسې د لومړي حال نه تاسې خبر کړئ. په هغې کې یو ورور دومره وکړل چې دا وګورئ څومره غټ سهولت شو. د خړو خاورو نه په درو کېناستل او دا د یو څه نه څه د سرپناه ځای هم پیدا شو. که تاسې هم مرسته وکړه، که د چا 100 وسه کېږي، که چا 500 وسه کېږي، که د چا 1000 وسه کېږي، چې هر څومره وسیږي د دغسې سپېڅلو عبادت ځایونو نه یې مه سپموئ. ژاړه او ژاړه